تازه خبر د ملا هیبت الله تازه اعلان او 3 کسانو قصاص کول. وایي د قتل شوو کسانو کورنۍ ورته بخښنه ونه کړه. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ملا هیبت الله وایي د نظام حاکمیت لپاره باید ټول قرباني ورکړو. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې ملا هیبت الله د پکتیا والي ملا مهر الله حماد علماو شورا رئیس، امنیه قمندانان، د استخباراتو رئیس او د دې ولایت د ملکي ادارو ټولو مسؤلینو سره په کتنه کې ویلي که له رامنځته شوي فرصته باید ښه استفاده وشي. نوموړي وایي د علم د پرمختګ لپاره ښه زمینه برابره شوې او د دې نظام ساتل په موږ ټولو پورې اړه لري. له غفلت څخه باید ځان وساتل شي. د ملا هیبت الله له قوله زیاته شوې د دې نظام د حاکمیت لپاره باید قرباني ورکړو. حوصله باید ختمه نشي. کوښښ وشي چې ټول احکام په ځانګړي ډول امر بالمعروف ښه نافذ شي. اوس وخت رسیدلی چې باید په اقتصادي، سیاسي او نظامی امورو کې شریعت تطبیق شي. اطاعت کوئ. بلخوا طالبانو پر 3 کسانو د قصاص حکم تطبیق کړ. په داسې حال کې چې نړیوال د طالبانو له لوري د اعدام او قصاص حکم مخالفت کوي، خو طالبان یې کیسه کې نه دي. د سرپرست حکومت سترې محکمې د 2 جلا خبرپاڼو په خپرولو سره ویلي نن جمعه بادغیس ولایت کې پر 2 تنو او نیمروز ولایت کې پر 1 تن چې په قتل تورن و د قصاص شرعي حکم تطبیق شوی دی. د سترې محکمې څخه د خپرو شوو معلوماتو له مخې د دغو کسانو له ډلې لومړی کس سلیمان د محمد رسول زوی د بادغیس ولایت د تګاب علم ولسوالۍ اوسیدونکی او دویم کس حیدر د مجنون زوی د دربوم ولسوالۍ اوسیدونکی او دریم کس عبدالقدیر د عبدالرحمن زوی چې د نیمروز ولایت د زرنج ښار اوسیدونکی دی چې نن پرې د قصاص حکم تطبیق شوی چې په پایله کې پر مجرمینو د قصاص حکمونه صادر شول او وروسته دغه حکمونه د سرپرست حکومت مشرتابه ته د تایید لپاره وړاندې شول. د سترې محکمې په وینا د یادو قضیو په اړه د وروستي احتیاط په موخه د مشرتابه له لوري هم هر اړخیزې څېړنې وشوې. د مقتولینو کورنۍ ته د بخښنې او سولې لپاره وړاندیزونه شوي وو، خو د هغو له انکار وروسته پر قاتلینو د قصاص شرعي حکم د تطبیق امر ورکړل شو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.